چون دا عمومي معلومات دي د ارچي ولسوالۍ په اړه باندې غنمو په کرنې په برخه کې. نو چون ارچي ولسوالۍ کې اوس لونه روان دي، تقریبا دغه 90% لونه شوي دي. نو اوس خلک لګیا دي، بس ترېشلې کوي او څوک ګېډۍ راټولوي، څوک لونه کوي، څوک څه کوي. په دغه کې لا غنمو په راټولونه یا حاصلاتو په هارویسټینګ کې مصروفه دي. نو ارچي ولسوالي چې ده په عموم کې هغه مساحت دقیق زما نه هیر ده، خو ارچي کې ولسوالي له 2 نهرونو نه اوبه کېږي. 2 نهرونه یو د نهر جدید په نامه دی، بل د نهر کونه په نامه باندې دی. نو دغه 2 نهرونه په ټوله کې په عموما کې 1,08,000 جریبه ځمکه چې د دولت سره تثبیت ده اوبه کوي، او له هغې نه اضافه نورې اوبه مثلا په د غټ واټر پمپ باندې، جنریټرو باندې وغیره نور چې اوبه کېږي هغه ورپکې نه دي حساب، ځکه دغه للمي برخې چې دي دغه عموما دغه ما یو ویډیو کې هغه عکسونه مو له راخیستي، نو هغه عموما په دغه واټر پمپ باندې اوبه کېږي، خو هغه پکې نه دي حساب. د دولت سره تثبیت 1,08,000 جریبه ځمکه ده چې دغه 2 نهرونه اوبه کوي، او د دنه لکه دا اضافه چې سره اوبه کېږي نو په ټوله کې بیا 1,10,000 جریبه ځمکه دغه 2 نهرونه خړوبوي، چې یعنې دغه ارچي کې دغومره ځمکه د اوبو لاندې راځي. په ارچي کې تقریبا دغه 90% د غنمو هارویسټینګ یا لونه شوي دي، او خلک په حاصل ټولولو باندې اخته دي. نسبت له تېر کال نه نسبتا خلک حاصل ته لږ خوښ په دې باندې دي چې نسبتا حاصلات یو څه ښه دي، چون دغه مرضونو او آفتونو ور باندې حمله وکړله، خو په اخیره کې چې خاص تاوان نه دی اړولی. نو تېر کال لږ تاوان سره مخ شوي، مرضونو او آفتونو ترېنه ځمکې وهلې وې، لږ یې خرابې کړې، حاصلات یې کم وو. نو اوس په دغه برخه باندې خلک لګیا دي، د هارویسټینګ کوي او حاصل اخلي.